او کوشش به مدای فکر به مداسې جوړوي چې دا ستاسو په مقابل کې څوک ولاړ دی دا هغه څوک دی چې د سره جنگ کول پر ما باندې فرض دي او وژل را باندې فرض دي چې دا به وژنم مرګ را باندې واجب دی چې دا به وژنم ځکه د اسلامي نظام په مقابل کې باغی دی هغه که په هر نامه باندې ځان ته نوم ورکوي که ځان ته نوم د مقاومت ورکوي که ځان ته نوم د خلافت ورکوي دا دواړې منحوسې ډلې چې دي دا هغه څوک چې نن ورځ پر ما او تا فریضه ده چې دغه خلکو څخه به د افغانستان د مظلوم مسلمانان خلاصو نو ښه په میړانه په شجاعت او په غیرت ورسره جنګېږي داسې به جنګېږي لکه د سره امریکایانو سره چې جنګېږي او پیغمبر علیه السلام مبارک پیغمبر علیه السلام مبارک دغه خلکو په مقابل کې جنگ داسې ویلي توبه لمن قتلهم وقتلوه بهترین شهید هغه دی چې دغه خارجي په لاس باندې شهید او بهترین غازی هغه دی چې د خارجي مردار کی او دا زموږ عملی تجربه هم د قدرمنو مجاهدینو دغه خوارج سره په ډیرو میدانونو کې په جنگ باندې مصروف شوي خو کله چې زموږ شهید سوی دی په الله قسم دی او تا پر تیر سوی دی کې دومره تغییر کړی دی او د دې كان مجاهد كان خير او کله چې د دې کس د مابینت لري دی باور وکړي یو شواروز نه دی پر تیر سوی ولا بالله کډولول شي څوک او دا سیم په شسوي د په یو میدان کې د خپل کشران ورته وای وای دا طالبان دا جنن درې مسله رمه د زموږ په لاس کې پاتې دي دا خو نه دي خراب شوي دا وینه خرابېږي تاسو موږ ته وای د طالبان پر نه حق دي دا مشران ورته وای وای غب د کلانای و ناس خردای و نه مردوم خوبند کشران یې ښه خلک دي مشران یې بد خلک دي ظالم دغه مشران چې توینه دا په خوا دغه کشران و دا ټول د یو هدف لپاره ولاړ دي په موږ کې مشر او کشر نشته ټول دغه نظامیان دي ټول دغه د قرباني خلک دا خدای امیر کار دی پر یو باندې نوم د رئیس کشي پر بل باندې نوم د وزیر کشي دی داغه وزیر د سنگار مجاهد هم دی وزیر هم دی